بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم حت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، څرنګه چې ځوانان د یوې ټولنې او امت د ملا د تیر حیثیت لري، نو له همدې امله ده چې د دوی فساد د ملت فساد او اصلاح د یو ملت اصلاح ده. که ځوانان اصلاح ول نو ټولنه او امت به اصلاح وي، او که خدای مکړه ځوانان فاسد ول، بېدینه ول، نو ټولنه او امت به ټول په فساد کې ښکیل وي. اسلام هم د ځوانانو پاکلمني او اخلاقو ته پوره توجه کړي تر څو بشري ټولنې ته داسې یو نسل وړاندې کړي چې مهذب، په اخلاقو سینګار ځوانان وي او د هغې د ویاړ او پرمختګ لامل شي. خو د دې برعکس غربي نړۍ د ټول انسانیت او په ځانګړې توګه د ځوانانو د بېلاریو او بې بندوباریو لپاره ډیر وسایل په کار اچولي چې څنګه ځوانان د اسلام د مستقیمې جادې او شهرانه منحرف کړي او د هلاکت، فساد او بدبختیو کندو ته یې وغورځوي. د فکري مکتبونو له ګمراه کوونکو نظرونو څخه نیولې بیا تر سینما، تلویزیون، راډیو، تیاتر او نورو پورې ټول د همدوی په بېلاري پسې راخیستې او د الله جل جلاله له دې ښېرازه نړۍ څخه جهنم جوړ کړی. قدرمنو اوریدونکو، حقیقت دا دی چې اوس مهال انسانیت له دې ډول وسایلو څخه نور پوزې ته راغلی او نور په دغه او هغه نه غولیږي او غواړي چې د عدل او انصاف نظام ته پناه یوسي، او له شک پرته چې دا نظام یوازې اسلام کیدی شي او بس. دا د عدل او انصاف نظام یوازې د اسلام نظام دی. غربي نړۍ که څومره کوششونه وکړي، که څومره زیار وباسي، د هغو دین او د هغو فرهنګ د عدل او د انصاف دین او فرهنګ نشي ګرځېدلی. د اسلام مقدس دین خو، د اسلام مقدس نظام خو د عدل او د انصاف نظام دی. خو د خواشیني ځای دا دی چې تر اوسه لا مسلمانان په دې کار کې پاتې راغلي چې اسلام د یو بشپړ ژوند بخونکي نظام په توګه لالهان دې نړۍ ته وړاندې کړي، ځکه چې دغه نظام تر اوسه په کتابونو پورې محدود دی او د مسلمانانو په عملي ژوند کې ریښې نه دي غځولې. قرآن پیژنو، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث پیژنو، خو کله هم موږ د الله رب العزت کلام خلاص نه که چې د الله رب العزت کلام موږ ته څه پیغام لري او څه باید موږ عملي کړو. کله هم موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نه دي پرانستلي چې وګورو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته څه پیغام لري او یو مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په ځانګړې توګه ځوانان څه عمل وکړي. نو دغه وجه ده چې دا نظام تر اوسه پورې په کتابونو پورې محدود دی او د مسلمانانو په عملي ژوند کې ریښې نه دي غځولې. خو وایي چې دنیا په امیدونو خوړل کیږي، نو انشاءالله چې دغه پیړۍ بیرته خپل پخوانی برم او عزم ته د ورګرځېدلو پیړۍ ده، او طبعا په دې کې به د ځوانانو ونډه ډیره پراخه وي. او دا هغه مهال چې زموږ د هیواد ځوانان خپلې تعلیمي سویې ته متوجه شي او د خپل شخصیت سالمه او اسلامي روزنه وکړي، نو انشاءالله د دوی په لاس به د هیواد کې مثبت تغییر راشي. نو زه هیلهمن یم دا کمې خپرونې چې زه د خپلې ځواني ساتنه وکړئ په هکله ثبتوم، زموږ د ګران هیواد افغانستان ځوانانو ته ډیرې ګټورې ثابتې شي.
نو د ټولو د مخه د هغه ستر ذات ستاینه پر ځان لازم بولم چې ماته د دې خپرونو د وړاندې کولو او ترتیبولو توان را کړی او پیل هم د همغه ذات پر دې وینا کوم چې الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله رب العزت فرمای بې له شکه مؤمنان بریالي شول، هغوی چې په خپلو لمنځونو کې عاجزي کوي، هغوی چې له بېځایه کارونو او خبرونه مخ اړوي، هغوی چې د خپلو مالونو زکات ورکوي، هغوی چې د خپل شرم ځایونو ساتنه کوي، مګر له خپلو بیبیانو او ویندو څخه او په دې صورت کې بیا ملامت نه دي. حقیقت دا دی قدرمنو اوریدونکو چې ځواني د انساني ژوند هغه تر ټولو مهم پړاو دی چې اسلام ورته ځانګړې پاملرنه کړې او د هغې ساتنه یو لوی مسئولیت بللی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي د قیامت پر ورځ به انسان تر هغې له ځمکې قدم پورته نه کړی شي تر څو چې د څلورو پوښتنو ځواب نه وي ورکړی. لا تدور قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. دا چې خپل عمر یې په څه شي کې تیر کړی و، خپل ځواني یې په څه کې تیره کړې وه، دا چې خپله ځواني یې په څه شي کې برباد کړې وه، دا چې مال یې له کومه ځایه لاسته راوړی او په کوم ځای کې لګولی، دا چې په خپل زده کړې او په خپل علم یې څومره عمل کړی و. همدا ځوانان دي چې هم د ټولنې اصلاح کوي او هم یې د فساد په لور بیایي. هم دوی دي چې ټولنې ورانوي او یا یې آبادوي. هم دوی دي چې د تاریخ په اوږدو کې د تمدنونو واګې په لاس کې اخیستي او بالاخره هم دوی دي چې په خپل ځانګړي شوق او ولولي سره یو ناشونی کار په شونی کار بدلوي. نو که ځوانان اصلاح ول، ټولنه به اصلاح وي، امت به اصلاح وي. او که خدای مکړه ځوانان فاسد شول، د الله دین یې پرېښوده، د الله رب العزت اوامرو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویناو او لارښوونو ته شاته کړه، نو ټوله ټولنه او امت به فاسد شي. الله دې زموږ ځوانان اصلاح کړي. اسلام هم د دوی له همدې ارزښت نه بې پروا نه دی پاتې شوی او د قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې د دوی همدې ارزښت ته اشاره شوې. الله په صورت کهف کې په 14 آیت کې فرمایي: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موږ تا ته په رښتیا سره د دوی کیسه در اورو، یعنی د اصحاب کهف، او هغه دا چې دا ډله خلک هغه ځوانان ول چې پر خپل رب ایمان راوړی او موږ ورته هدایت کړی و. همدارنګه الله رب العزت په صورت انبیا کې 9 آیت نه تر 8 آیت پورې فرمایي: قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. کافرانو چې خپل بوتان مات شوي او تیت او پرک ولیدل، نو ویل زموږ له خدایانو سره چا دا کار کړی؟ دا هرومرو ډیر ظالم دی. نو ځینې خلکو هلته وویل چې موږ له یو زلمي څخه د دوی یادونه اورېدلې وه او هغه ابراهیم نومیږي. له دې پرته نور داسې ډیر آیتونه او حدیثونه هم شته چې د ځواني په ارزښت او ساتنه یې ټینګار کړی. له همدې امله د اسلام د تاریخ په اوږدو کې د اسلام دښمنان تل په دې هڅه کې وو او لا هم دي چې مسلمانان ځوانان او پیغلې له سمې لارې نه کږې ته واړوي او نړۍ ته د اسلام د پیغام د رسولو پر ځای ترې د خپلو شومو اهدافو لپاره کار واخلي. خو زموږ ځوانان او خویندې لا توسه په دې باندې پوه نه دي چې زموږ دوست او زموږ خواخوږی څوک دی او څوک زموږ دښمنان دي. د اسلام او د انسانیت دښمنانو له مختلفو لارو هڅه کړې چې خپل دغه مرام ته ورسیږي او په دې لاره کې له هر ډول وسیلې نه کار اخلي. خو د مسلمانانو ځوانانو او پیغلو
هغه فطري غریزه ورته تر ټولو ډیره د پاملرنې وړ ده چې انساني فطرت ترې انکار نشي کولی او هغه له مقابل جنس سره مینه او د هغه په لور میلان دی چې الله رب العزت د انسان په فطرت کې نغښتی او هغه یې پر ځمکه د انساني تمدن د بقا وسیله ګرځولې. د اسلام مقدس دین د عیسویت رهبانیت په څیر د دې غریزې ټکول او یو مخ ورڅخه انکار کول رد کړي او هغه فلسفه هم په کلکه ردوي چې د دغې غریزې پر مطلقي آزادي ټینګار کوي او دا دواړه مفکورې له انساني سالم فطرت سره په ټکر کې بولي. اسلام د دې غریزې په اړه یوه درېیمه لاره غوره کړې او هغه دا چې دغه غریزه باید نه ډیره قیده او نه ډیره آزاد پرېښودله شي او هغه داسې چې حلاله نکاح یې د دې غریزې د اشباع او پر ځمکه د انساني نسل د بقا لپاره د حل په توګه وړاندې کړي او دا همغه لار ده چې انساني فطرت ورسره آشنا دی. اوسنی غربي تمدن چې د جنسي غریزې پر مطلقي آزادي ټینګار کوي او دغه آزادي د انسان مطلق حق بولي غواړي چې دغه ناولې مفکوره په اسلامي امت کې هم ریښې وغځوي او د دغه کار لپاره د دوی ډیره توجه د اسلامي امت ځوانانو او پیغلو ته اوښتې ده تر څو چې بېمهاره جنسي غوښتنو او شهوتونو ته یې روږدي کړي ځکه دوی پر دې پوهیږي چې د امتونو سرلوړي او ذلت په همدوی پورې تړل شوی. غرب د دې کار لپاره له مختلفو وسایلو کار اخلي لکه راډیو، تلویزیون، انټرنیټ، کیبل او همدارنګه نور هغه شیان چې انسان د مستقیمې لارې نه ګرځوي او په فساد کې اخته کوي. خو د دښمن له لورې د دې ټولو شیطاني وسایلو له پراخه استعمال او عام کولو سره سره هم په دې امت کې د خیر ځوانان او پیغلې شته او تر قیامته به پکې وي او نړۍ ته به د اسلام ژوند بښونکی پیغام ورسوي او ښایي چې تل خپل ځوان نسل ته هیلهمن اوسو او د ثبات دعا ورته وکړو چې الله دې زموږ ځوانان اصلاح کړي. دغه خپرونې تاسو ته د ځواني د ساتنې او حیا په اړه وړاندې کیږي او هغه لارې چارې پکې هم ښودل کیږي چې په ترسره کولو او عملي کولو سره سړی په آسانی سره د حیا په جامه کې پټیږي او د بې حیایي له امله د رامنځته کیدونکو ناروغیو څخه په امن کې پاتې کیږي. په دې خپرونو کې به انشاء الله ځینې شرعي مسائل هم څیړل کیږي چې نیغ په نیغه له حیا او د ځواني له ساتنې سره اړه لري او له همدې امله ښایي چې هر ځوان او هره پیغله دا خپرونې واوري او ګټه ترې پورته کړي. په دې هکله به نور هم واورو قدرمن اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. الله رب العزت په صورت آل عمران کې 102 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنانو له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویرېدو حق دی او تاسې ته دې مرګ رانشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ یعنی تل د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شئ فساد ته په خپل ژوند کې ځای مور کوئ. همدارنګه الله رب العزت په صورت احزاب کې 1 آیت نه تر 2 آیت پورې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ای مؤمنانو له الله نه ویریږئ او سمه خبره کوئ الله به ستاسې عملونه در سم کړي او ستاسې له ګناهونو څخه به در تیر شي او هر څوک چې د الله او د هغه د رسول اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه که. نن ورځ چې خلک په بدبختیو کې په فساد کې او په بېحیاییو کې په ځانګړې توګه ځوانان اخته دي د هغو لوی عامل دا دی چې هغوی د الله اطاعت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پریښی. دا بې حیایي ولې او تر څو؟ نن سبا یوازې له دې عمله په دنیا کې بې حیایي ډیره شوې چې بني آدم پاکلمني پریښې زنا پر خلکو حکومت کوي او له زنا نه پرته د بل هیڅ شي دومره پیاوړی حکومت نشته تر دې چې ځینې لا دا هم پکې وایي چې نن سبا تر ټولو آسانه ګناه زنا ده او له ښځو سره په آزاده توګه او یوازیتوب کې لیدل رالیدل ټوکې کول ټول جایز دي. نعوذ بالله.
د هغه کسان دي چې دین یې پریښی او داسې خبرې کوي. هره ورځ وینو چې ځوانان خپلې ګیرې لنډوي او په ډېرې سپین سترګي سره مسلمانانې پیغلې او ښځې تنګوي. وقد خلعوا سربال الحیا، دې خلکو له ځانه د شرم او حیا جامه لرې غورځولې. په همدې توګه ښځې هم وینو چې کله له کوره راوځي نه له پوره ډول او سنګار سره راوځي، تر ټولو خواږه عطر او ښکلې ګاڼې استعمالوي، داسې آرایش کړی وي چې د ناخبره سړي پام هم ځان ته ور اړوي. حقیقت دا دی چې دا ټول خرافات او فساد له اروپایي هیوادونو زموږ اسلامي ټولنې ته رادننه شوی او ځای پکې نیولی، او د کومو خلکو زړونه چې له ایمان او حیا څخه تش وه دې خرافاتو ته یې په ورین تندي ښه راغلاست ووایه او هغه یې د خپل ژوند برخه وګرځوله. په اوسنۍ زمانه کې څپې وهونکي شهوت خلک داسې ړانده کړي دي چې نه له ربه ویریږي او نه د دین پروا کوي، او حقیقت دا دی چې څوک یو ځل د بېحیایي په ډنډ کې تر ستوني ډوب شي نو د دین په شمول هیڅ شی هم نه ویني، او دا ځکه چې سترګې یې ړندې وي. کله چې خلکو دغه ډول خرافات قبول کړل نو د هغوی ویده شهوات هم ورسره راویښ شول، او دې خلکو ته په کتو نور خلک هم د نفس او خواهش په فتنو کې مبتلا شول. که موږ تاسې فکر وکړو نو راته به معلومه شي چې زموږ د ځوان نسل د تباهي اصلي لامل په شهوتونو کې ډوبېدل دی، او افسوس دی چې زموږ هغه نسل د تباهي په لور روان دی چې ټولې دنیا ته د اسلام د رسولو ذمواري په غاړه لري، مګر د دې پر ځای چې هغوی د کفر په ځمکه د اسلام جنډه ودروي. کفري نړۍ نن زموږ پر ځمکو د کفر او ګناه جنډې درولې دي. دا ولې؟ چې موږ خپل مسئولیت ایر کړی د الله دین هم پریښی دی په فساد او په بېحیایي کې اخته یو. که تاسې ټولنې ته وګورئ نو د مسلمانانو د حالت په کتو به ژړا درشي. که بازار ته ولاړ شئ د فاسقو نارینهو او ښځو لښکرې به ووینئ او له ډېرې ژړا به مو ستوني وچ شي. معلومه ده چې داسې ماحول ته په ورتلو سره یو پرهیزګار انسان ته هم د ګناه وسوسه په زړه کې پرېوځي او ګناه کول ورته آسانه کار ښکاري، او نه بیا د حیا پروا کوي او نه د آخرت له رسوایي ویریږي. زموږ په ټولنه کې داسې خلک ډیر زیات دي چې په ښکاره بربند فلمونه ګوري او ځینې نورې بیا د خلکو له سترګو پټ ګوري، خو هغه بیچاره او نادانه پر دې پوه نه دی چې لوی رب تا ویني. که هر ځای کې لوی رب تا ویني د الله نه حیا وکړه. په ټولنه کې داسې تلویزیونونه او داسې خپرونې عامې شوي چې د حیا او اخلاقو ټولې پولې ماتې کړي، او د ژړا خبره خو دا ده چې دا هر څه زموږ د سترګو تر مخه او په اسلامي ټولنه کې ترسره کیږي. همدا شهوت دی چې زموږ د ځوانانو له عقل سره لوبې کوي، داسې لکه یو ماشوم چې له فوټبال سره لوبې کوي، تر دې چې په ځینې اسلامي هیوادونو کې د زنا د قانوني کولو هڅې روانې دي، او ګډا او سندرو ته خو لا د مخه جواز ورکړی شوی، او د جنسي بېمهاره اړیکو داسې نمونې تر سترګو کیږي چې له امله یې بېعلاجه مرضونه را پیدا شوي چې طب یې هم له درملنې عاجز دی. الله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي. الله رب العزت د دوی د اسلام په دین باندې او د اسلام په نظام باندې قائمه او دائمه وساتي، ځکه د دوی اصلاح د ټولنې او د امت اصلاح ده. الله دې ځوانانو ته زموږ سره هدایت وکړي. نو همدې ګناهونو ته په کتو سره مې لږ تر لږه د هغو د دروازې بندولو په نیت دا څو خپرونې تاسو ته وړاندې کوم. په خپرونو کې هغه احادیث به انشاءالله ذکر شي چې محدثینو یې صحت قبول کړی، او د هغو حوالو ته مې هم پاملرنه کړې، ځکه چې په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې د دې امت د دنیا او آخرت خیر او کامیابي پرته ده، او له دې دواړو نه مخ اړول په دنیا او آخرت کې د بدمرغي او ناکامي سبب ګرځي. دا خپرونې انشاءالله د مسلمانانو لپاره په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره یو غنیمت دی. نو د اوریدونکو نه هیله کوم چې له اوریدلو وروسته ما په خپلو دعاګانو کې یاد کړي، او زه هم له الله رب العزت نه سوال کوم چې زما دا هڅې یوازې د خپل رضا لپاره وګرځوي او زما نه یې قبولې کړي.
الله رب العزت دې زموږ ټول اعمال د خپل رضا دپاره وګرځوي. الله دې موږ ته اخلاص راکړي او الله رب العزت دې ماته او ځوانانو ته هغه لار ورښیي چې هغه باندې الله راضي کیږي او د الله رسول راضي کیږي. ځوانان چې اصلاح شول انشاءالله امت او ټولنه به اصلاح وي. په همدې هیله نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.